هغه خودکشي اراده کوي یا خودکشي کړی وي یا د خودکشي په اراده کې وي د خپل بیبي د زندګۍ نه خوند غستې شي او نه بیبي د خپل خاوند د زندګۍ نه او نه مال دولت یو انسان ته خوشحالي وربخي ځکه مشران وایي خلک عقل د کم عقل نه یادوي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دروخان را طول قدر من والو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د یو ځل بیا عبد الاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت ته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم زمونږه نننۍ خپرونه هغه د کور په اخلاقو باندې د کور په اتفاق باندې ده ډېر کورنۍ مونږ ته شکایتونه کوي او دا بحث کوي مونږ سره چې سوکو چې زمونږه د کورنۍ جر و بحث او جنجال هغه خاتمه عمومي او ختم شي حتی د دې جنجالونو د وجې نه ډېر خلک بعضې هغې خودکشي اراده کوي یا خودکشي کړي وي یا د خودکشي په اراده کې وي دا حقیقت باید مونږ تاسو ټول تسلیم کو چې هر کله په یو کور کې د شریعت نه خلاف زندگی تیریږي د دې ژوند تنګ ژوند لنډي د خپل زندگی نه خوند نشي اغسته او نه د خپل بیبي د زندګۍ نه خوند غستې شي او نه بیبي د خپل خاوند د زندګۍ نه اولاد د پلار د زندګۍ او د مور د زندګۍ نه او نه مور او پلار د اولاد د زندګۍ نه هر کله چې شریعت په منځ کې نه وي ځکه ډېر خلک داسې وي چې هغوی مال او دولت ډېر لري خو ګوري مال او دولت په کور کې اتفاق نه راوړي او نه مال او دولت یو انسان ته خوشحالي وربخي نه دا خوشحالي من جانب الله ده د الله جل جلاله د طرف نه یو نعمت دی چې په کوم کور باندې الله تعالی را نازل دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر صحابه کرام ته وایي اے صحابه کرامو پتا سو کې بهتره هغه څوک دی چې هغه د خپل اهل او عیال د پاره بهتر وي او زه پتا سو کې زکه بهتره ما چې زه د خپل اهل او عیال د پاره بهترم سمانا معنا دا هغه څوک غوره انسان دی چې ښه اخلاق ولري او کور کې اخلاق زبردستی ځکه بیرون هر سړی ښه اخلاق کوي بهترین اخلاق هغه دي چې په کور کې خلک ساده اخلاقونه متاثر وي او اخلاق دومره یو عظیم سیز دی چې کله یو انسان خوش اخلاق وي هغه چې بیا یو ورځ په کور کې نه وي دغه کور والا ډېر غټ کمی محسوسوي
او کچیرته یو انسان بد اخلاقیو کی کده بیا په میاشتونو په کلونو باندې د کور نه بیرون وی د کمه بیا سو په کور کې نه محسوس دیو جن اخلاق ډېر بهترین چیز دی اخلاق نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل بیانو سره ژوندۍ تیر کړې ده دانه چې په کور کې به کمې زیاتې نه راغله بیانو باجه غختن دي سکړي چې پاغه رسول الله مبارک خفا کړه ده او رسول الله مبارک دا خفقان تر عمره پورې وګت کړه نه ده سید د پاره د تربیت د پاره د پوهه او د پاره د عقل که زنانو ته خبرې کړي یا سزا ور کړي ده نو دې د پاره نه ده کړي چې همیشه د پاره ژوندۍ یا همیشه د پاره خپل ژوند جدا کړي بعض خلک د سیده زنانه نه یو غلطي وشي دې بیا دغه غلطي د قران ټکي ته جوړ کړي عذر بکیا ورته مشران ورته وروړي جرګه ورته وروړي نه بس په د قران ټکي ته جوړ کړي پتا بدیږي نه څنګه چې الله ویلا تبديل لکلمات الله دا الله په کلماتو کې تبدیلی ناراضي دا آشنام دغه سي داوي کې بس وې زمازله د سیده چې یو دفعه بس کوټه کې د بیا وټه کې نه دا څنګه ده پکار ځکه ډېر غلطیاں بتا کړی وی هغه د خپل اندې کړی نو کداغه نه یو غلطي شو باید تیخ خپل اندې کې اول دانا غلطي مکوي معنا زمونږ د برنامه دانه ده چې تاسو د پکور کې غلطیاں شروع کړئ نه زمونږ مقصد دا دی چې غلطي مکوي کچېرته او شو نو بیا هغه پسې تاسو جنبي نظام مو جوړوي چې بس پورا راغون شي واسطه او سیوا وسو زما زړه نه نوځي او زینب پرې دما نه تاسو مکوي بس یو خبره دراغله تر منځه چرالنو انسان د غلطی تکیږي نقصان سره زندگی ده اولا خبره دا چې اخلاق دې درست کا اخلاق دې مزیدار کا دویم نمبر دا چې غلطی نه درگذر کوا که یو غلطی دې مخه تراغله خیر ده د اصلاح د پاره خبرې وکا که د اصلاح د پاره د گزاره مو که خیر ده خدا سي گزار مکو چې هغه بیا محتاج پرتای او یا داغه د زندگی خطر وي چې د مرګ سره مخامخ کینا دریم نمبر دا ده چې په کور کې تعلیم د قران او د سنت شروع کول کور کې باید چې تعلیم د قران او د سنت جوړ شي یو حدیث په کور کې وایا دوه حدیث په کور کې وایا ولیکن بیا غي باندې تشریح ورکوا په خپل په عمل کوا او بل تم د عمل کولو ترغیب ورکوا ځکه قران عظیم شان کې دا کمال پروت دی چې دا کړه په کمزې کې تدریسي کې هغه خلک د هدایت په لار باندې روانيږي هغه بیا هدایت مومي هغه د خ زندگی تیرولو کوشش پیا کوي ځکه کتاب الله کې دا کمال پروت دی الله رب الجلال فرمایلی تخرج الناس من الظلمات الى النور دا قران مې دې د پاره درکړه چې خلک په تیارونو رڼا طرف ته کش کاږي نو باید چې په کور کې تعلیم د قران او د سنت شروع شي زمونږه فقهای کرامو کتابونه لیکلي د فقہ کتابونه دا په کور کې تدریس کوي ځکه پاغي کې د مانزه فرائض سنن مستحبات واجبات مکروهات محرمات مفسدات دا ټول بیان شوی دي او د خبرول د نارینه په ذمہ باندې لازم بلکې فرض عین دی چې دا بخپلو بیانو ته ورسي من کې غمداد منګ دین ورته نه خایو تمه ته د دینداري کو نو دین خو ورتاول او خیا کنه داغه نه بعد به دینداری تما کوا قران او حدیث په کور کې شروع کا داسې کتابونه پیدا کړ چې هغه د کور د اصلاح د لپاره لیکل شوی وي لکه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خسته ملغله د کتاب لیکل دی د لپاره د کورونو چې هغه ته جنتی کاله وای بهشتي زیواره مرتوای پښتو کې ورته جنتی کاله وای قوي کتاب لیکل د لپاره د کورونو د اصلاح یا عبدالرحمن العرفی سے کتاب لیکل له ژوند د خوان واخلای دا خپل کتابونه دي په کورونو کې مطالعه کې د فقہ کتابونه زمونږ نور مشهور دي هغه دې لپاره مطالعه کې چې په کور کې مو اصلاح راشي او په کور کې مو اتفاق راشي یو سړی دا وایي چې نا بس ما خو ځان برابر کړه په شریعت باندې مستنظم جمع تمزم او صاحب د کور د اصلاح کوشش نه کوي دغه جمع او دغه مونږ دا ستاسو لپاره د خلاصي ذریعہ نه ګرځي ګوره یوازې په دې د الله نه پریدي ځکه حدیث مبارک کې راځي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته
خبردار اری استاد سن شپون کې د شپون کې مثال لري او د هر شپون کې نه به داغه د ګډو پختنه کیږي داغه د پسونو پختنه به کیږي چې دا ول پردي پټي د کته شیو پردې مالی ول خوړ پردې فصل ول خراب ک د دې ټوله پختنه به د دینه کیږي نو اے پلار پکور کې اے مور پکور کې اے مشرور پکور کې چې ستا اصلاحات په غاړه دي تبه رسېدې کوړه سبا کو پیسو پس نه خطیا سو سبا چارک ځوان شوی نه نور مسولیت نه نشته سبا اول ته شابه دولت وکټه پیسې وکټه دا چې د پیسو د ګټي شي بیا ورته چیرته بچي پسیناسی امور ورته ګرځي راګردي وای خپل بچی ته غم کوم د غم سمانا وای سکه وای واده ورته کوم د اول نه ورته نوم غم کیدی نه چې کور ته وروړي پر اختیار سره غمي نو سبا هغه بیا غم نسم سرطانی نه بیا دا غمور ځان تم خیره کوي او دا الک کو تیار سبا باندې جوړې ما خو نه کړی تارا تک دا ولې مسؤلیت منګ نه پیژنو کدا مسؤلیت ارچا پیژندلې و نو د دې کور مشر موجود دی د دې کور مشران دلته موجود دي هغه به خپل کور اصلاح کړي و ځکه شریعت مطهره د دې پاړه په پښتنه کوي د پلار نه پښتنه کوي د مور نه پښتنه کوي د مشرونو نه پښتنه کوي منګو تاسو چاول رشتہ وشي نو سبا التنه خواخي او خسر دا زور کی چې زما د لور عزت او احترام کوي دا کوشش نه کوي چې خپل لور ته لګ نصیحت وکي چې ته په دې کور کې سم ژوندۍ تیراوا دی خوانه د الک مور خپل دا کوشش کوي چې د خپل ګور نه غلام جوړ کی دا فکر نه کوي چې دا خو زما کور ته دا راغلی او انسان په صفت باندې دا زما په کور کې اوسېږي دا زما د کور د ودانۍ د پاره لګیا ده کسمال مسیدی الله دمدن راکې کما ته ډوډۍ تیارې کما ته چه تیارې خدا هم د غیرت کوي کنه کسما اغلور اغلخت جګر می چې زور ته لخت جګر وایم کاغذ ما لور د قلار پردی کرا ناسته ده اوس کدا ز پردی لور وګنم نو ما کرا ناسته ده ولیکن زما خدمت کې باید چې زور ته د لور په نظر باندې وګورم ډېر سوچ کوی هغه خلک چې هغه کبر کوي هغه د تکبر په لار باندې رواني افسوس او ارمان بقي خو وخت بیا دې تیری وخت به دې تیر وي اول نه کوشش تا کوي چې نیک عمل انسان سره د نکاح کول کوشش وکړي یو د څه زنانه کور ته راوړي یا د څه جنې کور ته راوړي چې هغه دیندار وي دانه چې خيسته وي په خایس باندې به سکه چې اخلاق ونه لري ژوندۍ ونه لري تا د انسانیت په نظر نه ګوري ځکه اخلاق خطا ته نشي دا حسن خطا ته نشي درکوله اخلاق زبردست شه ده او اخلاق د دین اسلام سره راځي بل دادا چې ته بزیرک طبيعت اوسېږي په کور کې بزیرک اوسېږي ځکه سمانه د ارچا په خبره پسې بنځي ته د خپل کشر د خپل د کور د غړي د دې د کامیابی کوشش کوي چې د دې کامیابی په څه کې ده آیا د دې ژوندۍ د سره حقيقي ځکه په دې کور کې ټوله یو ژوندۍ نه ده ګوره کسلور ورونه دي سلور ژوندګیان دي کسلور خويندې دي سلور ژوندګیان داشول سلور د ورونه شول اته ژوندۍ نو مشر بد دي اتو وړو د ژوندۍ فکر لري که مشرور ده که پلار ده که خور ده دا ټول که زما دغه څه خوخه کیږي به کنه اخلاق زه د کور مشر ما نه چې کله په کور کې اوسېږي د غوړو سره د ژوندۍ تیرول کملګره او پردي خلکو سره د دې په اړه د خبره کوله ک مشر زکه د یو دوست په صفت باندې په کور کې اوسېګا مده یو جنرال په صفت باندې مده د انسان په صفت باندې چې هغه ستاده پر همیشه نمبر چکی په سټه باندې سوري دا سمت زکدا الله بدن دا پختنه کوي مونږ تاسو ګورو بازي مشرانو دا عادتي ک بچی ته وي دا علم کاغوي زنشم کوله حفظ نشم کوله کتابونه وایما بس سبب پلار ویل چې حفظ کینو دا کستاز لري یو کنه به ته حفظ کینو نه هغه بسان کې ورتیا نه ګوري بازي خلکو خپل بچی کتابونه ته خاص کړی وي ولیکن نور کارونه دا غیر د کول اجازه ورته نه ورکینه دا سم کوي دا خدای الله خو خدای بس تقسیم د دنیا دا ټول خلک علماء نشي جوړېدل کنه دا وطن خو یوازې علماء ته ضرورت نه لري دا وطن انجینران ته ضرورت لري زندگی انجینر ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري موچی ته ضرورت لري دا ټول دغه سي على هذا القياس دې ته سوچ لري فکر دې ته لري بعض خلک دا سيدي چې هغه وای سبا زه ملایم زمازو بخامه ملایم زه انجینرم زه به مخامه انجینری زه ډاکټرم زه به مخامه ډاکټری نه دا سينه دا د رب العالمین جل جلاله کار ده
بعض وخت د عالم نه ډاکټر دنیا ته راوړي بعض وخت د ډاکټر نه عالم دنیا ته راوړي الله تعالی خو خدا کوشش کوه چې بدعمل درنه نشي و بس جائز کارونه جائز اعمال هغه په ټولو باندې یادوا د دې وجنه زمونږ علماء دیوبند رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین د دې وجنه دنیا دا صحابه کرامو چې کوم جائز اعمالو هغه ټول کړی دي لکه مثال په توګه باندې په صحابه کرامو کې د صرافي کار کوونکي خلک ول په صحابه کرامو کې داسې خلک ول چې هغوی به تجارت کاوه داسې خلکو چې هغوی د قرآن تدریس کاوه داسې خلکو د قرآن د حفظ دپاره تدریس کاوه داسې خلکو چې هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه احادیث په یادول داسې خلکو زمیندارانو هغوی به خپل زمینداری کوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هیڅ چا باندې نیوکه نه کوله ولې جایز کارونه بله دا ده چې کور کې به د مشر د پاره سو عادت پکاري د خپل کشرانو سره کاغه پلار وي کاغه مور وي کاغه مشر رور وي مطلق چې د کور مسؤلیت د چا په غاړه هغه ته سو عادت پکار دي یو عادت ورته دا پکار دی چې نصیحت وکړي خپل کشرانو ته اکثر وخت ورته نصیحت کوي صحیح لار ورته کوي نصیحت ورته کوي دویم که چیرته د دې سره ونه شو الله مکا نو بیا به ورته غصه کوي کله نا کله غصه به کوي یو کار خراب شي د هغې د پوښتنې دپاره غصه به کوي مرګ به نه کوي غصه به کوي او د غصې هغه انداز به معلومي ځکه که همیشه خان دی همیشه نصیحت کوي بیا خلک د دې عادت هم دا دی ځکه په دې نصیحت کې خاندام شته خوش مزاج هم شته یو انسان خوش مزاجي کوي همیشه چې خوش مزاج اوسي بیا خلک دا جنگدار دی همیشه خان دی نه داسې نه نصیحت ورته وکړه کله نا کله غصه کوه که چېرته څوک خبره نه مني کله نا کله غصه کول او همیشه غصه کېږه مه ځکه بیا خلکو د دم دغه بد عادت دی نو بیا بچی د پلار قدر نه کوي پلار د بچی قدر نه کوي همیشه چې پلار د غصې په سټه باندې ناست دي چې خبره نه کړي د ورته کمزاو کی خبره نه کړي د په خپل خبره تحمیلای بچي ورته خبره ذکر کی اگر که خبره کې فائدہ وي د اغه نه مني ولی وې ز پلار هم کړ دا زما پلار خو نه ده دا الله بنده پلار خو یې دا غینه خو د سوق انکار نه کوي پلار وری په خپل ځای باندې خو یو سیس باندې بده یو صدی عقل کار کوي د بل باندې کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک به مشوره کوله صحابه کرام سره ولی مشوره کوي ولی قران عظیم شان چې امرهم شورا بینهم تاسو خپل منځ کې مشوره کوي د څه د پاره وي پیغمبر اسلام کو مشورې ته ضرورت هم نه درلوده هغه مبارک د وحی تابع او چې وحی ورته سویله باقي باندې به روانو مگر مشوره کې منتدا نصیحت راخایي چې ای زما امتا تاسو مشوره کوي دې کې خیر ځکه مشران وي خلق عقل د کم عقل نه یادای ځکه کم عقل به غلطه خبره وکي ته به یاد کی بیا غلطه خبره ته نه کوي فکر به دی چې دې سره قبل سره راټل شوی نو بهر تقدیر عزتمندو همیشه غصه مکوي مشر د پاره همیشه غصه پکار نه ده همیشه د مرچکی په سټه باندې سوري دا پکار نه همیشه د پارس مراد بریتام نه نیولای دا صحیح نه او بعضی وخت بل جنجال راشي بچي په خپل ځای باندې پاتې شي د بچو په سر باندې مور او پلار خپل کې ونخلي دا ډېر غلط عادت مور او پلار د بچی په مخ کې خلیدل نه دی پکار ګوره پلار فوقیت لري که پکار شو یو خبره غلطه و خیر د خزه د ځان خاموش کی دا چې کله ځوان په کوټه کې سره ځان تشول بیا د پوی کې په خبره چې ګوره سړي دا خبره د غلطه ده یا د په یو ترتیب باندې وګواړي یو طرف ته د کې د بچو په مخ کې د مور د خپل خاون سره نن خلی د پلار سره ځکه بیا دغه بچو دغه پلار نه حیا نه کیږي حیات نه کیږي په دې وجه باندې داسې سوچ پکاري بل کچیرته یو خزه د خاون په مخ کې د خلکو په مخ کې نیغ نیغ واریږي بیا خلک وای د کور مشر دوی نه لري ځکه د دې خاون په خبره نه پیږي د دې د کور مشري د خزه په لاس کې دا معنا دا نه ده چې خزه الله مکه کم عقل دی یا نادانی دی نه 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 دا خبره په خپل ځای د کورغه هیبت د منځوزي ځکه که یو زنانه ډیره مخیار شي د خلکو سترګې ته نه سوځي مګر د یو کم عقل نارینه نه سترګه سوځي ګوره
دریم دا ده مشر ته دا عادت پکار ده کله نا کله ظرف گزار بچیتا کله نا کله همیشه نه همیشه به زماره د بریتو نیولای نه چې صاحب په خبره باندې تیار هم ساو سره لاس کې د گزار ورکوا نه داسې مکو کله نا کله ضرب ورکول گزار ورکول د دې پاره چې د پلار ولای هغه طریقه کو په خپل ځواني باقی پاتې وي کوشش دا کوي عزتمن دا کارونه چې په کور کې روانه ان شاء الله اختلاف ناراضي او بل د ټولو نه اهمه خبره ده انګور دی د خپل د پلار کو دغه د خبره او قصې په دې کور کې نه کوي او د دې کور قصې د الته نه وړي ځکه دا سره خپل کې ټکر خوري به تل لوی جنجال جوړيږي بل چې کله خبره راځي خپل کور کې دا اول حل کی انګور د خپل خسر ته د پلار په نظر باندې وګوري خپل خبره سره شریک کی او خواخه ته د مور په نظر باندې وګوري شریک دي کی ځکه د دې د کور جنجال د جنۍ مور او پلار نشي حل کولای تر څو پر چې د الک مور او پلار حل نکي او دا خو موضوع نه ده چې یو انسان دا وایي چې ولا بس زه طلاق واخلم خبره بخلاص شي نه دا خو د کورونه وران کړ کور به جوړوي دا زمونږ د شریعت حکم دی چې کور به جوړه نو حکمت کتابونه دالي کی چې خپل راز شریک ولري او باید چې خاون د څه خبره د خپل خزینه نه پټي چې هغه باندې جنجال جوړيږي او خزه دې دا څه خبره د خپل خاون نه پټي بلکې مشوره دې کوي دې دوانه خزه خاون دیمي په ملګری دي هم دا خزینده دې طرف ته باید چې سوچ او فکر ولري ان شاء الله یو وخت په دې باندې بیا بحث وکړو باقي په الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته you